السلام علیکم اغلو په دې خله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. بخیر راغلی د کیو سکیل 1 د کیو سکیل اول کتاب فرست ریډینګ دی. وینټر هیل کرییر سنټر د وینټر هیل د مسلک مرکز. د رائټ جاب فور یو ستاسو لپاره صحیح وظیفه. What kind of work do you want؟ تاسو سره کوم کار غواړئ؟ What are your skills؟ ستاسو مهارتونه چی دي؟ What are your interests؟ ستاسو دلچسپیانې چی دي؟ The Winter Hill Career Center can help you choose a career. The Winter Hill د مسلک سنټر چې دا مرسته در سره کوي چې انتخاب وکړي. After you take the test ورسته دې چې امتحان واخلئ تر سره یې کړئ meet with us موږ سره وګورئ. We can help you find work that matches your skills and interests. موږ مرسته کولی شو در سره چې هغه کار پیدا کړئ چې ستاسو مهارتونو او دلچسپیو سره یو رقم اوسیږي. Step 1. Take the career test. اول قدم د کریر امتحان یا د مسلک امتحان ورکړئ. Step 2. Choose possible careers. ممکن مسلکونه انتخاب کړئ. Step 3. دریم قدم visit us موږ سره وګورئ and plan your career او خپل مسلک ته پلانینګ وکړئ. Step 1. Take the career test. د کریر یا د مسلک امتحان ورکړئ. This is the Winter Hill Career Center test. دا د Winter Hill د مسلک د امتحان مرکز دی. It matches you with possible careers. دا تاسې ته پیدا کوي یا تاسې ورسره مقایسه کوي د ممکنو مسلکونو سره. It is important that your skills and interests match your career. مهمه ده چې ستاسې مهارتونه او ستاسې دلچسپیانې ستاسو د مسلک سره همغږي شي. Happy workers have more success. خوشحاله کارګران زیاته کامیابي لري. Check your skills and interests to find your worker type. خپل مهارتونه او دلچسپیانې مو ټیک مارک کړئ یا په نښه کړئ ترڅو خپل دغه د کارګر کوم نوع چې شکل ټایپ چې تاسې لرئ هغه پیدا کړئ. ټایپ 1 اول قسم. I like to be outside. زما خوښیږي چې بیرون اوسم. I'm good with my hands. زه خپل لاسونو په وسیله ښه کار کولی شم. I fix things around the house. د کور شاوخوا څیزونه جوړوم. ټایپ 2. I like to solve problems. زما خوښیږي چې مشکلات حل کړم. I like to learn new information. زما خوښیږي چې نوي معلومات زده کړم. I like science. زما ساينس خوښیږي. I like to talk to different people. زما خوښیږي چې مختلف خلکو سره خبرې وکړم. I often plan activities. زه اکثره وخت فعالیتونو پلانینګ کوم. I like to help people. زما خوښیږي چې خلکو سره مرسته وکړم. I like to talk. زما خوښیږي چې خبرې وکړم. People usually listen to me. خلک معمولا ما ته غوږ نیسي. I make decisions easily. زه په اسانۍ سره تصمیم نیسم. I follow directions carefully. زه په با احتیاطه ډول لارښوونې تعقیبوم. I am good with details. زه د تفصیلاتو سره ښه یم. I am good with numbers. زه شمیرلو کې یا نمبرو کې ښه یم، تکړه یم. Step 2. Choose possible careers. ممکن مسلکونه انتخاب کړئ. Which type of worker are you؟ تاسې کوم قسم کارګر یاست؟ Look at the boxes with checks. هغه باکسونو ته وګورئ چې ټیک مارک کړي دي. Any section with 2 or 3 checks marks is your type. هر هغه برخه چې 2 یا 3 نښې لري یا ټیک مارک لري ستاسې قسم دی. Look below for some possible careers for your worker type. لاندې وګورئ د بعضو شونو مسلکونو لپاره ستاسو کارګر چې تاسو یې لرئ. Do any of their careers look good to you؟ آیا دغه لاندې کې کوم یو تاسې ښه ښکاري؟ We can help you decide. موږ در سره مرسته کولی شو تصمیم ونیسئ. Type 1. Carpenter نجار. Construction worker ساختماني کارګر. Type 2. Doctor computer programmer د کمپیوټر پروګرام کوونکی. Type 3. Chef سراشفاز hairdresser سالمان. Type 4. Nurse خپله nurse teacher استاذ. Type 5. Lawyer وکیل business person تجار. Type 6. Accountant حسابدار office manager دفتري مدیر. Step 3. Visit us to plan your career. موږ سره وګورئ ترڅو ستاسو دغه مسلک ته پلانینګ وکړو. Thank you for watching.